علم بعد ملک په هر خوا کې خورو. بسم الله الرحمن الرحیم. د RT انګلیش اکاډمي چینل خوږو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله. خدای دې وکړي چې ورځ او شپې مو په خیر سره تېرېږي. زمونږ نن 19 درس دی، 19 دی، 19مه ورځ ده. په لومړنۍ برخه کې مونږ کنورسیشن یا محاوروي جملې دي په وای ولې دغه باندې WH کوشنز باندې پیل شوي دي. نو یو څو دغه جملې دي. اوله برخه کې Why do you learn English? Why do you learn English? تو ولې انګلیسي زده کوې؟ learn معنا زده کول، why معنا ولې. Because ځکه چې، because معنا ځکه چې it is an international language، ځکه چې انګلیسي یوه نړیواله ژبه ده. Why it's an international language؟ why ولې it's دا an international یوه نړیواله language ژبه ده. Because ځکه چې It is spoken in all the world. It is spoken in all the world. ځکه چې ټولې نړۍ کې پې خبرې کېږي، ځکه نړیواله ژبه ده. Why do you participate in the class? Why do you participate in the class? ته ولې په ټولګي کې اشتراک کوې یا ګډون کوې؟ Because ځکه چې I want to learn English، غواړم چې انګلیسي زده کړم. تاسو نو څه پوښتنه وکړئ ته ولې ویډیو ګورې؟ Because I want to learn English، ځکه غواړم چې انګلیسي زده کړم. دغه یو څه دانې کوېسچن وي، پوښتنې وي او انسرز وو، ځوابونه وو د وای په WH کوېسچن کې. راځو ورډ سیکشن د لغاتونو برخې ته. اولنی لغت دی demonstrate. demonstrate معنا مظاهره کول یا لاریون کول. demonstration معنا لاریون یا مظاهره. depend معنا تاکید کول. او decrease معنا کښته کول یا ټیټول. descend معنا راښکته کیدل یا نازلیدل. describe معنا واضح کول یا تشریح کول. desert معنا دښته یا صحرا یا پرېښودل. design معنا طرحه کول یا پلان کول. destination معنا منزل یا مقصد. همدغه شانته بل 240 صفحې کې دي. destroy معنا ورانول یا ویجاړول. determine معنا مشخص کول یا مشخصول. development معنا پرمختګ، ترقی. dialogue معنا خبرې اترې. diet معنا پرهیز. difference معنا توفیر یا فرق، مخالفت هم ویل کېږي. difficult معنا سخت. disappoint معنا مایوسه کېدل. discover معنا کشف کول. discuss معنا مباحثه کول یا بحث کول. distance معنا واټن یا فاصله. نو دا د نن ورځې لغتونه. راځو د ګرامر برخې ته. ګرامر برخه کې یو څو تعریفونه دي. اول کامپلمنٹ د بشپړونکي تعریف دی. کامپلمنٹ څه شي ته وایي؟ A group of words د لغاتونو مجموعه ده which completes کوم چې بشپړوي د meaning معنا and affirmation او جوړښت of a sentence د یوې جملې is called دا بلل کېږي کامپلمنٹ بشپړونکی. وایي د کلمو یو ګروپ کوم چې د یوې جملې معنا او جوړښت پوره کوي هغه ته څه شی وایي؟ بشپړونکی وایي. بل تعریف یې کړی دی A group of words د لغاتونو هغه مجموعه which helps us کوم چې موږ سره مرسته کوي to make چې جوړ کو an independent clause یو خپلواک clause موږ جوړ کړو هغه ته څه شی وایي؟ کامپلمنٹ ورته وایي. خدای اسانه تعریف ده to complete the meaning and formation of sentence ته چې د یوې جملې معنا او جوړښت څنګه کې تکمیل کې هغې ته کمپلیمنټ ویل کېږي.
Difference between object and complement. The object او complement ترمنځ توپیرونه. Mostly student face the music ډیر زده کوونکي د دغه مشکل سره وای مخ دي face the problem د ستونزې سره مخ دي in solution this question چې دغه پوښتنه څنګه کې حل کی cause they are complicated to distinguish them. نو دوی وای د دې مشکل او ستونزې سره مخ دي چې څنګه د دې پیچلي موضوع کې چې د object او complement ترمنځ کوم توپیر دی او پیچلي موضوع ده د دې ترمنځ توپیر باندې څنګه شي دوی پوه شي. but according to grammarian مګر د ځینو ګرامر پوهانو له نظره دلته کتاب کې یو څو فرقونه راغلي دي. اول object تعریف کړی چې object څه ته وایي a word which choose the receiving process. a word هغه لفظ یا کلمه which choose کوم چې ښایي the receiving process د ترلاسه کولو پروسه یا مرحله of an action د یو عمل دې ته څه شی وایي object وایي. or it helps the verb to lean on something. it helps د مرسته کوي د verb د یو فعل سره to lean چې تکیه وکړي on something په یو څه باندې. پښتو معنی لیکي یوه کلمه ده چې د یو عمل د ترلاسه کولو جریان ښیي څه شی مفعول یا object یا دا له فاعل سره مرسته کوي چې په یو څه باندې څنګه شي متکی شي په یو څه باندې تکیه وکړي. نو چې د یو عمل ترلاسه کوونکو پروسه موږ د ښیي هغه څه شی وي object وي. دا موږ تېر غالبا څو ورځې مخکې درس کې موږ د subject object باره کې خبرې کړې وې دلته یې دویم ځلي بیا راخیستې دي. Complement is a word or group of words which completes the meaning of a sentence. Complement is a word, complement یو کلمه ده or group of words یا د کلمو مجموعه ده which completes کوم چې مکمل کوي the meaning معنا of a sentence د یوې جملې. راځو predicate ته چې predicate څه ته وایي. a part of sentence د برخه ده د جملې which tells کوم چې موږ ته وایي something یو څه about subject د subject باره کې موږ ته یو څه وایي is called predicate. دې څه شی وایي predicate وایي د جملې یوه برخه ده کوم چې د فاعل په اړه موږ ته یو څه وایي. for example طلوع افغان institute is located in جلال city. طلوع افغان ښوونیز مرکز په جلال آباد کې موقعیت لري. نو طلوع افغان پکې څه شی دی subject دی دلته موږ ته is located in جلال آباد city دا په جلال آباد ښار کې موقعیت لري. دا چې د سبجیکټ باره کې موږ ته څه ووې د جملې دغې برخې ته څه وایي دې برخې ته یې predicate وایي. او وروستنی تعریف دی phrase یا نیمګړې جمله. a group of words د کلماتو مجموعه ده which makes sense کوم چې یو مفهوم ایجادوي جوړوي but not complete sense مگر مکمل مفهوم نه ورکوي مکمل جمله معنا نه ورکوي. سکال phrase دې ته څه شی وایي دې ته ویل کېږي phrase وایي. phrase یا نیمګړې جمله لکه څنګه چې د نوم نه ښکاري هغه جملې څخه عبارت دی چې مکمله معنا او مفهوم څنګه دی نه ورکوي. دلته یې تقریبا 5 نور تعریفونه هم راخیستي دي خو دا برنه یې ساده او اسان تعریف دی. نو دا زموږ د نن ورځې درس تر سبا مو پاک ساتم زه سپارم دعاګانو کې مې ساتئ د خدای په امان. لا لیدلو مو ډیره مننه. د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ.